په کابل ښار کې یو کس په خپل شخصي لګښت داسې یو موزیم جوړ کړی چې د څه باندې یوې پیړۍ پخواني بېلابېل توکي یې پکې نندارې ته وړاندې کړي دي. د یاد موزیم مسؤل وایي چې دوی کابو 100 کاله پخوا د ځینو توکو په راټولولو او اخیستلو پیل کړی و او لا هم د تاریخي توکو د راټولولو لړۍ روانه ساتلې ده. محمد هارون چې د دې موزیم مسؤل دی وایي چې موخه یې دا ده د افغانانو پخوانی فرهنګ ژوندی وساتل شي او هغه پخواني توکي چې پخوا به خلکو کارول دوی دلته د نندارې لپاره وړاندې کړي دي. راځئ له محمد هارون څخه یې واورو. نوموړی موږ ته یو شمېر تاریخي توکي راپېژني. اوس دا زموږ یو ستاسو د نورستان ولایت نه دی. دا زموږ یو دوست دی پرماچ صاحب پخوا والي و هغه د پخوا ظاهر شاه په وخت کې دا د هغې دی د هغې کور نه موږ ته تحفه لېږلی تقریبا یو 110 یا 130 کاله د دې کېږي. د افغانستان نورستان کې جوړ شوی دا ټول د لاس کار دی. او دغه صاحب دا چاینکونه چې دي دا زموږ ستاسو د بدخشان د خلک دي. دا دوی کې شورچای دوی پخوي سهار چای څښي مالګه اچوي شورچای دغه کې هغه خلک استفاده کوي دی. دا صاحب زموږ یو سماور دی زموږ ستاسو د افغانستان د لاس کار دی. تقریبا 183 کاله د دې قدامت ده. دا تاریخ لري صاحبو او 1930 تاریخ دی 183 کاله د دې کېږي. شمالي کې دا د ټول د خټو نه جوړېږي. دا پخوا چې خلک به کور کې هلته افتاب لګل چې لمچي و هغه چې به ورته ویل. دغه دیګونه صاحب چې دا د تیږو دی د کې پخوا به خلک شوروا به پخول دا هغه ده دا د تیږو نه جوړ شوی. اوس د کې پخوا به خلک شوروا به پخول تنور کې به کته کول د کې د شوروا بیا ډېر مزهدار راځي. دا شوروا دی کې د کاسې بیا دا د خټو دا خو ټایپسټي ماشین دی چې د کمپیوټر نه مخکې دا و دې کې به دفترونو کې اکثر کې مکتوبونه به دې کې تایپېده او نور خو دا لامپه دي و ګیس و دغه پخوا به ټول د همدغه استفاده کول خلک. نه رسې دا اوس مسي دا ټول د لاس کار دی دا ټول مکمل دا په لاس جوړ شي دا ټول په لاس اوس د دې کارګر اوس نشته. دا پخوانی ماشین د حسابو د کې دکانداران اوس هم بعض دکانداران شمالي هغه کې مزار هغه کې همدغه سپینګیري خلک همدغه باندې حساب کوي. دا خورجین دی او خورجین دی کې دا حسب هغه باندې با چول د سودا او دغه اوس موټر سکیل باندې خلک استفاده کوي. پخوا هغه باندې حیوانات باندې چول ده. او دغه چې د مکمل د حسب د بزکشي وسایل دي چې د اسب باندې چې هغه موزه دی دا چې د اسب په مخ باندې دا چې قالین نه جوړ شوی. او دا صندوقونه چې دي دا صاحب د پخوان وریو د سمت شمال هغه کې اوس هم استفاده کېږي. تقریبا 150 یا 160 کاله د دې کېږي. ودونه کې ناوې ته به دوی هغه ورکول جیس کې به ورکول ده. محمد جاوید رحماني یو له هغو کسانو څخه دی چې دلته په لومړي ځل راغلی دی. نوموړی وایي دلته په راتلو یې ډېر داسې توکي ولیدل چې پخوا یې یوازې په کتابونو کې د هغو توکو په اړه اورېدلي وو. دلته ما ډېر داسې شیان ولیدل چې ما به په کتابو کې لوستلي چې داسې یو شیان به جوړېدل. زه خو د وروسته زمانې یم لکه 2000 نه وروسته د ما هغه د ښه و بد کال ده نو دې کې ډېر داسې شیان دي چې هغه د ما عمر نه ډېر لرې دي. داسې مې اورېدلي چې په لاس به یو لیمسی به جوړېده فرش به جوړېده همدا رقم تا چوکۍ مې ولیدلې چې هغه لاسي جوړې وې او دغه د پسو له کلمول دې شیانو نه جوړ سوي دي. نو ډېر پخواني شیان دي دلته. د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې که څه هم داسې موزیمونه شته چې د سلګونه پیړیو تاریخي توکي پکې شته دي خو په کابل کې دا لومړی ځل دی چې یو کس په خپل شخصي لګښت دا کوچنی موزیم جوړ کړی. عزت الله احمدزی CGTN پښتو کابل.